چې عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي طرف ته تشریف راوړي او دلته په دې گیټ کې یو نوجوان زار او قطار سره جاړي، زار او قطار سره زما عزتمند عمر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي ولې جاړي؟ وی حضرت ما نه ډېره لوی ګناه شوې ده، اوس په خپله ګناه باندې پښیمانه یم چې الله به مې معاف کړي که به یې معاف نه کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او د عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. الله رسول ترې تپوس کوي ای عمره ولې جاړې؟ سترګو کې دې اوښکې ولې وینم؟ وایي ای د الله رسوله د دې مسجد نبوي په ګیټ کې یو نوجوان نه څه ګناه شوې ده او هغه نوجوان ډېر زار او قطار سره جاړي. یا رسول الله د هغه نوجوان جړه وجړولمه. وایي تیره وغواړه. هغه نوجوان راغی، الله رسول ترې تپوس کوي ای نوجوانه څه ګناه درنه شوې ده؟ وایي یا رسول الله ما نه ډېره لوی ګناه شوې. الله رسول ورته فرمایي چې د الله د عرش نه به غټه ګناه وي. وایي د الله د عرش نه هم لوی ګناه ده. وایي د الله د کرسۍ نه به غټه ګناه وي. وایي د الله د کرسۍ نه هم غټه ګناه ده. ورته وایي د الله د ذات نه به غټه ګناه وي. وایي نه د الله د ذات نه غټه ګناه نه ده. وایي څنګه الله لوی دی ستا دا لوی ګناه به معاف کړي؟ څنګه الله لوی دی ستا دا لوی ګناه به معاف کړي؟ خو دا راته ووایه چې ګناه دې څه کړې ده؟ وایي یا رسول الله زه کفنچور یم، ما به دا کفنونه پټول او دغه شان یو ځل زه یو ادیرې ته لاړم او هلته چې کوم دی یو قبر مې را وکنستلو، په هغې کې چې کله ما نظر واچولو وایي یوه جینۍ پکې پرته وه. د هغه جینۍ د بدن نه ما دا کفن را دې خوا کو. دغه ټیم کې ما له شیطان راغی او شیطان په ما باندې دومره غالبه شو چې هغه زنانه سره په قبر کې ما بدکاري وکړه. هغه زنانه سره په قبر کې ما بدکاري وکړه. اوس په دې ناستو کسانو کې دومره سنګین جرم والا زه څوک نه وینم او زما دا نوجوان بیا هم مایوسه دی. دومره ګناه به تاسو کې چا نه کړي انشاءالله، دومره غلطي دومره لوی جرم به چا نه کړی انشاءالله. او هغه نوجوان زما عزتمندو په دې تکل کې دی چې اوس به ما الله څنګه معاف کوي، اوس به زما دا توبه څنګه قبلیږي، دا ګناه به مې څنګه معاف کیږي. الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا واورېده وایي او بېشکه دا ډېره لوی ګناه تا کړې ده، ډېره لوی ګناه. په دې سره الله رسول ډېر سخت خفه شولو، سترګې مبارکې تکې سرې شولې. دا نوجوان مایوسه شو هغه زینم چې یاره زما په دې ګناه باندې الله رسول هم خفه شولو. زار او قطار سره جاړي چې الله رسول ته نور تکلیف جوړیږي. لاړو یو ځنګل طرف ته داسې غرونو طرف ته ووتو، هلته پروت دی همدغه جړه پر یاد کوي چې یا الله ستا د عذابونو نه ډېر لوی، یا الله ډېر لوی لوی عذابونه دي د جهنم د قبر. یا الله هغه اور چې کوم تا کوم اور تیار کړی دی چې د قیامت په ورځ هغه اور به پیش کړلی شي، د هغه اور غړمبار به دومره خطرناک وي چې زما عزتمندو انسانان جنات ملائک څومره انبیا دي ټول به چغې وایي نفسي 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 نفسي. الله اکبر. یا الله څه سزا راکې په دنیا کې راکه، یا الله د آخرت د عذابونو نه مې وساته. زما محترمو هغه نوجوان څلوېښت ورځې الله ته په توبه دی، استغفار دی، څلوېښت ورځې جړه فریاد په هغه ځنګل کې کوي لګیا دی. دغه دی جبرائیل علیه السلام راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخاطب شو. الله رسول ته سلام وکړو، د هغې نه پس ورته وایي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ای د الله رسوله الله را لېږلی ما او الله پاک د یو څو خبرو جواب غواړي. کمې خبرې دي؟ الله پاک فرمایي چې خالق تی که زه یم. وی زم الله پیدا کړی ما او دا ټول بندگان الله پیدا کړي، زه چېرته خالق کېدی شم؟ مالک تی که زه یم؟ الله مالک دی، زه چېرته مالک کېدی شم؟ زما مالک الله دی، د ټولو بندگانو مالک الله دی. ګناه معاف کوونکی، مغفرت کوونکی، بخنه کوونکی تی که الله دی. الله رسول ورته فرمایي بخنه کوونکی مغفرت کوونکی د الله ذات دی. وایي ښه بیا واوره کم نوجوان چې تاله راغلی او د ګناه ارتکاف یې کړی او کومه لوی ګناه ترېنه شوې وه، الله پاک فرمایي چې د هغه نوجوان هغه لوی ګناه ما معاف کړله.
هغه قدردان الله، هغه مهربان الله، هغه زبردست الله، هغه طاقت والا الله نن موږ او تاسو خفه کړي. راځو باغ الله طرف ته ان شاء الله. الله رسول یو صحابي ولېږلو، وی لاړ شه هغه نوجوان ته خوشخبري واوروه چې راځه الله ستا ګناه معاف کړله، الله ستا ګناه معاف. زمون ګناهونه به الله معاف کوي ان شاء الله. او چې کله ګناه معاف شوله زما عزتمندو بیا وګوره ستا به بند کارونه الله روان کی، روان کارونه به درله ترقۍ ته ورسوي او تر کومه پورې د ګناه خباثت په ما او تا باندې پروت وي نو همدغه ښځه به وي، د مینې ښځه به دې وي، ښه با ادب ښځه به دې وي او الله پاک به درته راالټه کي، تا ته به نیغې نیغې خبرې کوي. دغه بچي فرمانبردار بچي ورته الله نافرمانه کي، د دې نه به دې الله پیټی کوي. نو انشاءالله راځئ چلو نن نیت کوو چې د خپل الله سره صلح وکړو انشاءالله.